د امر بالمعروف وزارت د ازالې منکراتو د رئیس مولوي راز محمد حمید په مشرۍ په نظامي برخه کې د منکراتو د مخنیوي په پار جوړ شوي څو کسیز هیئت چې پکې د دې وزارت د علمي بورډ غړو او نورو ګڼو مسؤلینو ګډون درلود د پلازمینې کابل د کورنیو چارو د وزارت اړوند د داخلي امنیت لوی ریاست له مسؤلینو سره ناسته ترسره کړه. په نظامي برخه کې د منکراتو د مخنیوي او د امر بالمعروف وزارت د فرامینو د پلي کېدو په موخه دغه جوړه شوې ناسته له هغه وروسته دایره شوه چې د دې وزارت د رهبري له لوري د دې وزارت د علمي بورډ غړو نږدې یوه هفته په یاد ریاست کې د خپلو ټاکل شویو اصولو د عملي پلي کولو په پار تېره کړه. ناستې ته چې د یاد ریاست د مرکز او ولسوالیو امیرونو او د دې ریاست کارمندانو پکې ګډون درلود، د وزارت د ازالې منکراتو رئیس مولوي راز محمد حمید په خبرو کې وویل د ټاکل شویو قوانینو پلي کول زموږ او ستاسې ګډ مسؤلیت دی او د نظام د بقا لپاره راسپارل شوي مسؤلیتونه باید د عبادت غوندې سرته ورسوو. کله چې الله داسې مقام درکړی او په دې مقام کې د عبادت په خاطر لګیا یې، هر عبادت کې د قبولیت لپاره شرط د نبي کریم علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده چې د نبي کریم علیه الصلاۃ والسلام طریقه پکې وي هغه مقبول، چې نه وي پکې هغه مردود. ښاغلي همدارنګه د خپلو خبرو په دوام کې له مجاهدینو وغوښتل چې سیرت او سرت د نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي او له هغوی یې وغوښتل چې په نظامي لوکو کې د کم عمره کلګیري او د تیرې ادارې د نظامي کسانو له ګمارنې څخه ډډه وکړي څو د مشرتابه امر پر ځای په نظامي لیکو کې د منکراتو مخه ونیول شي. چې د خپل نظام کارکونکي صورت او سیرت د نبوي سنتو مطابق جوړول، دې کې نه توهین شته، په دې کې نه سپکاوی شته، په نه کې نه بل کوم مشکل شته، په دې کې نه بل کوم مشکل شته. د ناستې په پای کې د داخلي امنیت لوی ریاست رئیس محمد موسی فاروق د وزارت لوري ورغلي هیئت ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل هر نظام ټاکل شوي قوانین لري چې خلک اړ دي ټاکل شوي قوانین په پوره توګه پلي کړي، نو په همدې اساس نظامي مسؤلین اړ دي چې د امر بالمعروف وزارت له لوري د منکراتو د مخنیوي په موخه ټاکل شوي اصول په پوره توګه پلي کړي. د نظامي امر بالمعروف دندن د امیر المؤمنین فرمانونه په مجاهدینو تطبیقول، د نه تطبیقولو په صورت کې خپل مواد لرو او داسې مواد نشته چې تر هغه څوک فوقي. الله دې وکړي چې هر څونه په امارت کې د لوړې سطحې سړی خو د امیر المؤمنین د مادو موافق به په دې نظام کې زندگی کوي. که په دې نظام کې د موادو موافقه زندگی نه کوي، هر ځای موږ ګریوان رانیولی شو، هر وخت موږ د حساب میدان ته راکش کولی شو، هر وخت خپل مرجع ته موږ حواله کولی شو.